السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو په دې هیله چې راک روغ او جوړ باسي په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا واضح کوم چې جیمل اکاونټ څنګه جوړ کړو یعنې ایمیل ادرس څنګه جوړ کړو ایمیل ادرس د استیمعال ځایون هم تاسو ته ښیم اول تاسو ته دا وایم چې ایمیل ادرس اوس وخت کې ډېر ضرور ده که تاسو غواړئ چې یوټیوب چینل جوړ کړئ نو خامخا باید تاسو ایمیل ادرس ولرئ او که غواړئ چې کوم ویفسایټ جوړ کړئ یا ډېر مهم کارونه په ایمیل ادرس باندې ترسره کیږي موږ تاسې فیسبوک ته هم ورضبه کولی شو انسټاګرام ته ټویټر ته همدارنګه ډېر اپلیکیشنونه ته اضافه کولی شو همدارنګه هغه اپلیکیشنونه چې پیسې ورکوي موبایل ته ترې لیږل کېږي یا بانک اکاونټ ته لیږل کېږي هغه بغیر له ایمیل ادرس څخه ډېر کار نه کوي پیپال اکاونټ که تاسو غواړئ جوړ کړئ نو ایمیل ادرس باید خامخا ولرئ همدارنګه تاسو غواړئ پایر اکاونټ جوړ کړئ نو ایمیل ادرس باید ولرئ ایمیل ادرس اوس وخت کې ډېر ضرورت ده باید تاسې خامخا جوړ کړئ او ایمیل ادرس تاسې کولی شئ چې پلی سټور کې هم جوړ کړئ که پلی سټور کې نشئ جوړولی نو بیا په جیمل کې تاسې ولیکئ ایمیل کریټ ا نیو جیمل اکاونټ ولیکئ نو تاسو ته به د ایمیل ادرس هغه وکړلاو شي صفحه کړلاو شي هلته یې جوړ کړئ که نه نو زه تاسو ته اوس درښیم چې ایمیل ادرس جوړولو طریقه ده ایمیل ادرس په څو قسمه ده هغه هم زه تاسو په دې ویډیو کې وښیم لکه څنګه تاسو چې په سکرین باندې هم وینئ بغیر له ایمیل ادرس ډېر کارونه نه کېږي که تاسو غواړئ چې ایمیل ادرس جوړ کړئ نو دا ویډیو تر پایه ګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ کوم دا چینل نوي سبسکرایب کړئ دا چینل سره سبسکرایب کړئ کومه ویډیو شیر کړه نو دا خو الله ښه خبره وي راځئ چې د موبایل سکرین ته بولم سلامونه مې ومنئ بیا هم زه تاسو ته د جیمل اکاونټ ویډیو ښیم او څنګه کولی شو جیمل اکاونټ جوړ کړو لکه څنګه چې مې مخکې تاسو په ویډیو کې وویل نو راځو په دې کونج کې په خپل جیمل کلیک کوو او ورپسې په ایډ انادر اکاونټ باندې کلیک کوو ایډ انادر اکاونټ باندې کلیک کوو دلته تاسو کولی شئ چې ګوګل اکاونټ جوړ کړئ یا دا یو جوړ کړئ هر یو چې مو خوښ وي جوړولی شئ دلته په ګوګل کې لیکم ګوګل اکاونټ جوړول دلته سرچینګ رامانده د موبایل کوډ غواړئ به د موبایل کوډ ورکړم چیکینګ انفارمیشن دلته ایمیل یا د فون نمبر ورکوم زه دلته د ټلیفون شماره ورکوم ټلیفون شماره مو ورکړه کریډ ا نیو اکاونټ باندې کلیک کوو او دلته د اول انتخاب او که د ځان لپاره جوړوي نو د اول انتخابوي که د بل چا لپاره جوړوي نو دا دوم انتخاب کوي نو ځان لپاره یې جوړوو که تجارتي جوړوي نو دا دوم انتخاب کوي بزنس اکاونټ نو دا مونږ د ځان لپاره جوړو بزنس نه ده شخصي ده دلته مې خپل لومړی نوم ورکوئ زه خپل لومړی نوم ورکوم خپل نوم مې ورکړو عزیزالله عزیزي او بیا هم په نیکسټ کلیک کوم په نیکسټ په کلیک کوئ دلته به خپل عمر وټاکئ کال ایر دلته زه لیکم یوه نیټه لیکم ورځ او دلته به تاسې خپل جنسیت انتخاب کړئ که فیملی نو فیمل انتخاب که میل نو میل انتخاب کړئ زه میل یم او په نیکسټ کلیک کوو دلته ځان لپاره یوزر نیم وټاکئ ایمیل ادرس یو یوزر نیم ورکئ مثلا زه ورکوم مثلا ما دا یوزر نیم ورکو او په نیکسټ لیټ کوم په نیکسټ مې کلیک وکړو خو دا یې نه کړو قبول خو دا یوزر نیم قبلوي عزیزالله عزیزي 490 بیا په نیکسټ کلیک کوم دا دلته زه باید د دې ایمیل ادرس لپاره زه دلته یو پاسورډ ورکوم او تاسې په خپله هم وګورئ یو پاسورډ ورکوم پورته لیکلی دی چې یو میکس پاسورډ ورکوئ یعنې لیټرس یعنې تورې وي پکې او لمبرس وي پکې علامې کوي نو دا یو قوي پاسورډ ورکوئ چې تاسې پاسورډ کوي چې د پاسورډ ګورو چې قبلوي او فون نمبر یو ځلې بیا ورکوو د موبایل نمبر 010
ما د موبایل نمبر ورکړو نو دا په نیکسټ کلیک کوو. کله چې تاسې په نیکسټ کلیک کوئ نو دا زموږ جیمیل اکاونټ جوړ شو. ریویو یور اکاونټ انفارمیشن د تاسې اکاونټ ته وایي یو کین یوز دیس نو زه په نیکسټ کلیک کوم او دلته دا د ګوګل کوم هغه چې ده تاسو جیمیل اکاونټ لپاره کومه پالیسي چې ده نو دا به تاسې اګري کوئ. په اګري باندې به کلیک کوئ نو دا یې ده ګوګل سرویس روان ده چیکن انفارمیشن. نو اوس تاسې وګورئ زموږ دویم جیمیل اکاونټ هم جوړ شو، لیدلی هم شئ. تاسې دلته ښیو دا جیمیل اکاونټ موږ جوړ کړو. اوس په دې کلیک کوو ګورو لیدلی شي د ګوګل له طرفه 2 میسیجونه هم ورته رالو. نو تاسې لیدلی شئ دلته د ګوګل کمنټ له طرفه یو میسیج هم راغی، دا یې ده تاسې لیدلی شئ. Let's get started. Azizullah, welcome to Google your new account. Coming what accounts to Google. نو دا موږ ته د ګوګل لخوا کمنټ راغی، تاسې لیدلی شئ دا د جیمیل اکاونټ جوړ شو. که تاسې غواړئ جیمیل اکاونټ جوړ کړئ نو په جیمیل کې جوړ کړئ او د بل جیمیل ادرس ته یو ځل ځمه. نو دا و د نن ورځې ویډیو کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو به پاک لوی او بخښونکی رب سپارم.